سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. رحمان الله ګربز په شلاوري لوبو کې غوره کارنامه وکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی او په آی پی ایل کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې اوپنر رحمان الله ګربز په شلاوري لوبو کې غوره کارنامه وکړه او په آی پی ایل کې هم خپل لومړنۍ 50 ثبت کړه. رحمان الله ګربز نن د رایل چیلنجرز بنگلور پر وړاندې په لوبه کې په 44 بالونو باندې د 40 او 3 سترو شپږیزو پر مټ 50 منډې وکړې چې دا په آی پی ایل کې د هغه دویمه لوبه او لومړنۍ 50 وه. رحمان الله ګربز دا مهال په 116 لوبو کې 3183 منډې جوړې کړې دي چې اوسط یې 15.8 دی او سټرایک ریټ یې 150.14 دی. همداراز 19 50 او یوه سلیزه هم وهلې ده. په یوه لوبه کې 125 زیاتې منډې جوړې کړې دي. بلخوا ګربز په شلاوري لوبو کې یو بل ویاړ هم خپل کړ. هغه په دغه فارمیټ کې 200 شپږیزې پوره کړې دي چې دغه کارنامه یې په 116 لوبو کې پوره کړې ده او ترڅنګ یې 209 څلوریزې هم وهلې دي. بلخوا رحمان الله ګربز په 140 لوبو کې 1019 منډې جوړې کړې دي چې اوسط یې 40.15 دی او سټرایک ریټ یې 143.15 دی. همداراز هغه 15 50 هم وهلې دي او په یوه لوبه کې 8 زیاتې منډې ترلاسه کړې دي. دا د رحمان الله ګربز په اړه لنډ تازه معلومات. که دا معلومات خوښ شوي در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.